زه به د خپلې بېوسۍ اوس انتقام اخلم قدم باخلم خو لږ شان به په پام اخلم زه به د خپلې بېوسۍ اوس انتقام اخلم قدم به اخلم خو لږ شان به په پام اخلم او که په جرګه کې فیصله زما په حق کې نه وه که په جرګه کې فیصله زما په حق کې نه وه زه به نامې د منافقو سریام اخلم که په جرګه کې فیصله زما په حق کې نه وه زه به نامه د منافقو سریام اخلم او منم چې څکلې ناروا دي خو مجبوره بشم منم چې څکلې ناروا دي خو مجبوره بشم که مې شروع کړه نو جام پسې به جام اخلم سلامونه ملګرو شمس صفي یمه راغلی ما شیرین کوټو نو ډېر وخت پس مې را پیدا کړ ایوب بیاجګر صاحب دا به راسره ضرور تاسو اورئ او دا راته ووایئ چې تاسو د کوم ځای نه اورئ کامنټ کې راته ضرور ووایئ ایوب بیاجګر صاحب تاسو خیر دی جی الحمدلله خپل یو څو شیونه راسره نه وي چې کوم دی ریکارډ کې ښه دي وی ناسخه ماته نصیحت باندې جانان یادېږي ناسخه ماته نصیحت باندې جانان یادېږي کته کوي راته هر څو د صبرېدو دپاره او نامناسبه ده چې ژوند د محبته خوږی نامناسبه ده چې ژوند د محبته خوږی وطن خو شمې له راځي د سوځېدو دپاره ډېر ښکلې یاره او طبیبه زه ورپسې جاړمه په چغو چغو داسې څه راکه د رو د جړېدو دپاره او ما به بې سترګو خوښوې ما وصیت کړی دی او دنیا کې سترګې به پرېږدم ستا د لیدو دپاره ډېر ښه یاره دا بیا ووایه ما به بې سترګو خوښوې ما وصیت کړی دی دنیا کې سترګې به پرېږدم ستا د لیدو دپاره او زه بیاجګر چې غزل لیکم نو راته ته یادېږي چېرته خو راشه د غزل د اورېدو دپاره ډېر ښکلې یاره ډېر مزېدار